السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو معلومات دي چې زموږ ستاسې قهرمان او ستر مشر منظور پښتون تور ریاست نیولې، نو د دې په باره کې به په 4 ملکونو کې جلسې وي. خو زه تاسو ته د دې جلسو د اعلانولو نه مخکې تاسو ته یو څو خبرې کوم. ای افغانانو، ای پښتنو، تاسې که په دې جلسو کې او دې اواز کې اواز نه اوچتوئ، نو پوه شئ چې تاسې د بنګالیان نم به ته رسئ. بنګالیان تاسې نه قسم دی چې ښه دي، هغې کې خو دومره غیرت او ایمان ورکوي او په خپل عزتونو د خپلو مشرانو په مرګ باندې راوچت شو او د دې تور ریاست نه ځان خلاص کړو. دې ریاست زمونږ او ستاسې ماشومان وجلي، دې ریاست زمونږ او ستاسې مشران وجلي، دې ریاست زمونږ د 40 کالو که افغانستان یې در په در کړو، لر او بر افغان یې تباه او برباد کړو. همدغه د غیرت ټیم دی، همدغه د پښتو ټیم دی. په دې باندې به رانه ځان نه خلاصوې چې زه کار لرم، په دې باندې به رانه ځان نه خلاصوې چې یاره زه کاروبار لرم او زه مصروفه یم. د غیرت شیبه کې غیرتمند سړی راوچتېږي. زما بچیان دې زهر وخوري چې زه خپل قوم دپاره، د خپل خلکو دپاره، لر او بر افغان دپاره یو ورځ نشم ورکولی. زهر دې وخوري داسې کاروبار او د نالت دې وي داسې کاروبار او دغه وانې. زه تاسو ته اوس اعلان کوم چې په کوم ملکونو کې جلسې دي. سبا له انشاءالله په پرنټپورټ ښار کې 11 تاریخ د جنوري 2020 د ماسپښین د جمعې مانځه نه وروسته 3 بجو نه د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته په جرمني پرنټپورټ ښار کې به ټول راغونډېږئ او د پاکستان خلاف به چغې وښیو د منظور پښتون او د پی ټي ایم په سپورټ کې. او همدغه شانې په 1 تاریخ د فبروري 2020 په پیرس ټاور کې به ټول افغانان راوچتېږي، جلسه به کوي. هغه جلسې ته هم ځان راورسوي، د 4 بجې به هغه شروع کېږي د ماسپښین د مانځه نه وروسته. نو ځان راورسوي چې په هر ځای کې هستئ افغانان خپل هم راشي، ماشومان هم راولئ. او همدغه شانې په 2 تاریخ د یکشنبې د اتوار ورځ فبروري میاشت 2020 په لندن کې د پاکستان د سفارت مخې ته موږ ټول افغانان راغونډېږو. او په کلکه دا غوښتنه ده چې خپل هم راشي، ماشومان هم راولئ، غټان هم راولئ، د غیرت شیبې دې ټول دعوت وکړي ټول خلکو ته چې راشي. او همدغه شانې په بلجیم کې د یوروپین پارلمان مخې ته په 5 تاریخ باندې په 2 بجې باندې هلته جلسه شروع کېږي او هلته به افغانان راوځي چې هر ځای کې هستئ افغانان راوځئ به. د انقلاب شپې دي، د ستاسې د ظالم په خلاف باندې دا آواز دی. سیاسي اختلافات هم په خپل طرف په خپل ځای باندې، مګر دا د قوم خبره ده، دا د ولس خبره ده. دا زمونږ او ستاسې طبعي دغه ریاست وکړه. موږ او تاسې، زمونږ او ستاسې میندې خویندې بې عزته کړي، زمونږ او ستاسې مشران یې ووژل، بچیان یې راته ووژل، وطنونه یې راته وران کړه. موږ او تاسې په دنیا کې بدنام کړو. نو د خدای په خاطر وانې په دې وانو ځان نه مه غولوئ چې زه کار لرم او دا لرم او هغه لرم. خپله راشئ، ملګري به م راولئ، ټول خلک خبر کوي. او زنده باد وي لر او بر افغان، انقلاب زنده باد. څوک چې نه راځي هغه ډېر بې خونده دي جلسو ته.